زابې نیوز د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني د چمتو کړې طرحې وروستۍ بڼه ترلاسه کړې ده. هغه طرحه چې ټاکل شوې ولسمشر محمد اشرف غني د ترکیې په غونډه کې اعلان کړي د سولې لپاره 3 مرحلې لري. د دغه پلان په لومړۍ مرحله کې په سیاسي جوړجاړي او د نړیوالو تر څار لاندې اوربند شامل دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت تل په اوربند ټینګار کړی دی. په دومه مرحله کې د جمهوریت ریاست انتخابات، د سولې د حکومت جوړول او د نوي سیاسي نظام د جوړولو لپاره ترتیبات شامل دي. بیا د طرحې پر بنسټ د ولسمشر غني د سولې د پلان په 3 مرحله کې به د افغانستان د پرمختګ لپاره د اساسي قانون لپاره د چوکاټ برابرول، د کډوالو ادغام او پرمختګ شامل دي. همداراز ویل شوي حکومت د سولې او اوربند لپاره چمتو دی چې تر وخت مخکې ټاکنې وکړي چې ولسمشر غني به پکې نوماند نه وي. وړمه ورځ د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویل چې د ترکیې د غونډې لپاره د افغانستان، امریکا او ترکیه استازي په دوحه کې خبرې کوي چې یوې پایلې ته ورسیږي. تیم مذاکره ما هم همراهشان در صحبت است. اونا هم میخواهند که یک کنفرانس کامیاب بگیرن، چون اولین بار است یک کنفرانس وقت گرفته میشه و یک مذاکره به این سطح باید برای آمادگیش کافی کار صورت بگیره که اونمو آمادگی حال شروع هستن. مذاکره دوحه بخشی از او آمادگی هستن برای کنفرانس. د چارو شمیر کارپوهان د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غني چمتو کړې طرحه د هیواد په خیر ګڼي. وایي د جنگ ختمول باید په مسؤلانه توګه وشي. د دوی په وینا د سولې لپاره د ولسمشر غني طرحه جامع ده چې باید په ګډه د ټولو افغانانو سیاسي ګوندونو او لورو له لوري ملاتړ وشي. په یوه خبره به موږ رئیس جمهور د افغانستان بیچاره او مظلوم ملت به ونه بخي چې د تیرو د سولو خبرو غوندې د تیرو هغه غوندې راواخلي او چې په پټو سترګو ځان باندې ومني. نه د چې کومه طرحه ده دلته د ملت لري، دلته د خلکو ترای ور کړي او د یال تکینولې ده په خپل سر نه دی لاړو، نه په زور راغله او نه په ټانګو په تیاره راغله. خو خای دا ده چې دا طرحه باید د ملت سره شریک کی او د ملت سپورټ د ځان سره ولري چې آینده کې د په هیڅ میدان کې و په زور د خدای د پښانه شیرت لونه به څوک ماتوي. د چارو د شمیر نورو کارپوهانو په باور د ولسمشر غني د سولې په طرحه کې د وخت څخه مخکې ټاکنو یادول په داسې حال کې چې خپل به پکې نومان نه وي یو بې ساري نوښت، انعطاف او اقدام دی چې باید ستاینه وشي. اشرف غني چې کومه طرحه د سولې لپاره جوړه کړې ده، زه د خپل آن دغه ډېره مثبت طرحه ارزوم، ځکه په دې طرحه کې د سیاسي جوړجاړي، د ټاکنو، اوربند دغه ټول مسایل ذکر شوي دي چې د ټولو افغانانو او ټول ولس په خوښه هم ده. وړمه ورځ افغان چارواکو ویل چې د سولې لپاره نهایي هڅې کوي، خو واک د ملت د ارادې خلاف 40 زورواکانو ته نشي سپارلی.